الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم كسرت محمد نوے پیدا صلی اللہ كسرت محمد نوے پیدا پیدا کڑی رب نودا دنیا کل جہان دا محمد پرویر پیدا شو محمد دے دا تمام جہان ابا نبوت پا محمد باند تمام شو نشتا پس دا محمد انبیاء او خدای ما گانا بے شک چ بند دے خدای ما گڑا بے شکا چ بند دے نور کل واڑا صفات دی پر اختیار نظر رحمان دا محمد دا در خاک روب یما کم خدای نکد دی در جدا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف ہوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و مومنان و مسلمانان ورونو
ماستا سوڑان دے دا رب کائنات جل جلالہ دا مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نا سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیت نمبر یوسل سلور شپیتم نمبر آیت سے حصہ مبارکہ تلاوت کرلا. رب کریم جل جلالہ دے پہ مالا دا حق وینا کولو توفیق را نصیب کی او بیا دے پہ مونگا ٹولو اوریدن کو تا دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. دا ربیع الاول مبارک ازبرگم یاش شورو دا اتلسم تاریخ دا ربیع الاول مبارک میاشت دے دا جمعہ مبارک اور رزدہ او علماء کرام هغه د جمعو په تقاریرو کې اکثر په دې میاشت کې د آقا او مولا احمد مجتبی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د هغه سیرت مبارک او د هغه صورت مبارک بیانای. او نن زمونږ تقریر د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د سترگو مبارک او د هغه نظر مبارک متعلق دی چې رب کریم جل جلاله ورتا د راتلونکي زمانه هغه احوال خای او د هغه نا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خبری زنوایم دا آقای دو جہان مبارک صحابی مبارک دے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چیزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سر راوانو او یو باغ ته د حضور پاک مبارک سر وردن شو ورداخل شو او د هغه باغ دروازه مو بند کړله باغ کې دن ناستی وی چې لږ سات تیر شو د دغه باغ دروازه وټکیدله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک راته او فرمایل چې انسا ورشه او دا دروازه بیر تکړه کولاوې کا او دغه کس دې چې را دننه کیږي نو دتا د جنت زیره ورکړه چې ته جنتی او دام ورته اوایا چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک نه پس به ته د هغه خلیفه اول به دا زیره ورته هم ورکا. وی چې کله زه ورغلم او د دغه باغ دروازه مې کولاوه کړله نو چې او مې کتل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک را دنوت. دا د پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مبارک هغه سترګې مبارکی دي د رسول الله مبارک هغه نظر مبارک ته چې د دیوال نه اخوا ورته خپل امتی ښکاری چې زما کوم امتی را روان دي او هغه خلق چې هغه په خپلو کتابونو کې لیکي چې رسول الله مبارک ته د دیوال نشاط سنخ کاری نو دا دلیل دا حدیث مبارک په دې باندې دلیل دی چې دغه باغ نه دیوال راتاو او بیا د هغې یو دروازه و او دروازم بنده وه نو د دروازې نشاته هم چاته څوک سنخ کاری لیکن دا د حضور پاک مبارک هغه نظر مبارک ته چې د دیوال نشاته ورتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ښکاری چې زما عاشق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک دې باغ ته تشریف راوړي. وی چې کېناست لږ سات تیر شو دا دروازه بیرته وټکیدله. وی ما ته حضور پاک مبارک او فرمایل چې انس ورشه او دغه راتلونکي ته د جنت زیره ورکا او دا زیره ورته هم ورکا
چې تب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خلیفہ ثانی او دام ورته وایا چې تب شهید کېږي، ستا مرګ به د شهادت وي. چې کله ورغم او دغه دروازه مې کولاوه کړله، وی چې اومې قتل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی، وی چې هغه را دن نشو، وی چې لږ ساعت تیر شو دا دروازه بیا وټکېدله. وی حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راته او فرمایل چې انس ورشه او دا دروازه کولاوه کا او د راتلونکي ته د جنت زیره ورکا، او دا زیره ورته هم ورکا چې تب خلیفہ ثالث یې، دریم خلیفہ په د رسول الله مبارک، او ورته وایه چې تب شهید کېږي. دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه نظر مبارک ته، هغه سترګې مبارکی دي چې رب کائنات جل جلاله پکې دغه کمال اچولې ده، رب العالمین ولا دغه شان ور کړی دی، دغه کمال ورلا حضور پاک مبارک لا ور کړی دی چې د دیوال نشاط ورتا خپل صحابه کرام ښکاری چې زما کم صحابي دی باغ تر روان دي، او صحابه کرام هغه خټول اولیاء، هغه ته هم رب العالمین د کرامت په ذریعہ باندې دا خودلی دي چې رسول الله مبارک په دې باغ کې تشریف فرما دے، نو ځکه دغه باغ ل راضی او د حضور پاک مبارک سره ملاقات کوي. نو ځکه رب کریم جل جلاله فرمای لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، بشکا ما په مؤمنانو باندې عظیم احسان دا فرمایلی دا چې په دوی کې می عظیم الشان پیغمبر ورلېږلی دا چې هغه ذات با برکات د محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک. بل حدیث مبارک د بخاری شریف حدیث ته انس رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دے، هغه وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د احد په غر باندې او خطل، پاغه باندې جلوه افروز شلو، او د ترمذی پر روایت کې دي چې حضور پاک مبارک د صبیر په غر باندې او خطل، او ورسره ابو بکر صدیق، عمر فاروق او عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنهم مبارکان دي. وی چې کله حضور مبارک په دغه غره مبارک باندې قدم کې خود، وی دغه غره په لړزاریش او خوځید، زلزله پر راغله، او په دغه غره باندې زلزله راتلل او د هغه خوځیدل دا د خوشحالی د وجینو د رسول الله مبارک پر راتلو باندې خوشحالی مناو کړله، جشن مناو کړلو، په وجد کې راغې، په مستی کې راغې. حضور پاک مبارک میں ورته او فرمایل اے غرا ادریگا پارام شا، پتا باندې رسول ولار دے، رسول الله در باندې ولار دے. حضور مبارک د خپل رسالت تصدیق وکړلو چې تا باندې محمد رسول الله مبارک ولار دے، او یو در باندې صدیق ولار دے، ابو بکر صدیق در باندې ولار دے، او دو در باندې شهدا ولار دي چې یو عمر فاروق رضی الله عنه مبارک او بل عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ مبارک. دا دواړه مبارکین صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته دغه علم رب العالمین ورکړیو چې پر روان زمانه کې بدای شهیدان کیږي، دوی ته به مرګ د شهادت ملاویږي، نو دوی خو په خپل وختونو کې بیا شهیدان شوي دي. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک په خپل دور خلافت کې شهید شوی دی، عثمان ذی النورین رضی الله عنه مبارک په خپل دور خلافت کې شهید شوی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د نظر مبارک هغه کمال دی، د سترګو مبارک هغه کمال دی چې حضور پاک مبارک تخکاری ده چې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک بدا سے شهید کیږي. او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته دا هم فرمایلیو چې ستا اخیرنه خوراک، اخیرنه توغام بستا شودی وی، او هغه بستا هضمی گینا چې کله هغه کافر
هغه مبارک باندې گزارونه وکړل یو هغه کوټه کې په عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې د نیزه د تور گزارونه وکړل زخمی کو وی وهل نو خلق ولا زر زر شودې راوړلې شودې چې ولا سټیم ور کړلې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک د جسم مبارک نه هغه شودې راوتلې د هغه زخمونو نه عمر فاروق رضی الله عنہ مبارک په خنداش مسکې شو کم صحابه چې عمرګری ورسره وې قربان ولې خاندای وې زکه او خاندیدما چې حضور مبارک ما ته دا فرمایلی چې عمره ستا اخیره خوراک اخیره توغام هغه بستا شودی وی او هغه بستا هضمیږي نه وې هغه خبر نن ما په خپل سترګو باندې ولیدا چې د هغه گواهی ما ته رسول الله مبارک د اول نکړی وا چې عمره دغه شانته بته شهید کیږي او ستا هغه اخیره نه خوراک هغه به شودی وی او هغه به هم هضمیږي نه وې هغه نن دغه د ما په خپل سترګو باندې ولیدل چې زه شهید کېږم او زه به نور نه پاتې کېږم زما د مرګ نیټه هغه پوره شوې ده نو دا د حضور پاک مبارک هغه نظر مبارک چې رب العالمین ورته ورکړو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه په خصائص کبرا شریف کې لیکي یو روایت را نقل کړي حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا حدیث راوی دے هغه وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راته او فرمایل چې رب کائنات جل جلاله دا دنیا ما ترا اوچا تکړه او دې ته زو ګورم او پدې کې چې ورځ تر محشر پورې سکیږي وی رب کائنات ما ته داسې خای لکه څنګه چې زه د خپل د الاس مبارک دی تلی ته ګورم وې دغه شانت پکې ماته ورځ تر محشر پورې دا ټول هر څه ښکاریږي چې زما امتیان سکی نن سو شو سباله بس کېږي وې دا ټول زوینما رب العالمین ما تخکای نو دا خو د دل د دې خبره ده چې حضور مبارک لا رب العالمین د ما یکون علم ورکړي هغه ټول شذونه وت رب العالمین خودلی دي کم چې په دې امت کې را روان دي او هغه بکیږي او پاتې بیا دا خبره چې حضور مبارک ته د دیوال نشاته سنخکاری دا خود حضور پاک مبارک پشان کې ګستاخی او بے ادبی ده داسې خبرو نه ځان ساتل پکار دي او امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه سو وړو کې سړی نه دی ډیر لوی سړی په امت کې تیر شوی دی شاہ انور شاہ کشمیر رحمت الله علیه په فیض الباری شرح د صحیح البخاری په هغه کې لیکي و امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دویش کرتا رسول الله مبارک په ویخه باندې لیدل دویش کرتا د رسول الله مبارک په ویخه باندې دیدار کړي دي او د هغه مبارک نه به د احادیث تصریح کولا احادیث به تر نه از د کول او بیا به امت ته بیانول دون لوی سړی هغه دا خبره لیکي چې حضور مبارک فرمایي چې دا ټوله دنیا ما ته رب العالمین را خودلی دا ورځ تر محشر پورې چې پدې کې سکیږي هغه ټول وی زوینم دا د حضور پاک مبارک د سترګو مبارکو د نظر مبارک هغه کمال دی چې رب العالمین ورلور کړي بل حدیث مبارک هغه هم د بخاری شریف حدیث ته حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې زستاسو پیشرو یم ستاسو امام یم او زب پتاسو باندې گواہی ورکوم او زماده پر رب العالمین باندې قسم وی چې زه اوس هم هغه خپل خوز وینم کوم خوز بچي ورس په ورځ د محشر باندې رسول الله مبارک هغه سره ولاړوي او خپل امتیانو له بد هغه نه او باور کوي رسول الله مبارک فرمای وې زماده پر رب العالمین باندې قسم وی چې هغه خوز هغه طالب و ما ته هم خکاری وې زماته رب العالمین راخای نو پدې کې سونه فاصله ده سونه آبادې نه دي ما او ته چې معمولی دوړه مخ تراشی بیا را تسنخکاری او حضور پاک مبارک په مدینه منوره کې ولاړ دی او ورځ د محشر ویني او په هغه کې هغه حوض ویني وی رب العالمین ما تراخای دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک
د سترګو هغه کمال او د نظر هغه کمال دی. او بل دا ده چې د دینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه علم چې مونږه د هغې دعوه کوو چې حاضر او ناظر. ځکه مخالفین وایي چې حاضر او ناظر صفت دا د الله دی، او که بل چاله د دا صفت ورکو نو دی باندې انسان مشرک ګرځي. مونږ وایو چې بېشکه په دی باندې انسان مشرک ګرځيږي. دا عقیده زمونږ ده چې حاضر او ناظر دا صرف یو د الله ذات دی. لیکن مونږ چې محمد رسول الله مبارک ته داسې وایو چې حضور مبارک حاضر دی او ناظر دی، نو د علم په اعتبار سره حضور مبارک حاضر او ناظر دی. ولی په دې وجه باندې چې په دنیا کې شوي د رسول الله مبارک بیان کړي. الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف باصحاب الفیل، دغه صورت مبارک الله رب العزت حضور پاک مبارک ته فرمای آیا تا نه لیدل چې ما دا غادینو سره کم کارو کو، کم عمل می ور سره؟ تا نه لیدل چې ما دا هاتیانو والا سره سوکل؟ په دغه وخت کې حضور پاک مبارک دنیا ته تشریف نه دی راوړی او رب کریم وته فرمای الم تر کیف فعل ربک بعاد، تا نه قتل چې ما د غادیانو سره څه عمل کړی دی، څنګه می هلاک کړي دي؟ نو مونږ دغه وایو چې حضور پاک مبارک لیدون کې دی د علم په اعتبار سره او حاضر دی د علم په اعتبار سره. کتا ته یو انسان وای چاله کته حاضر ناظر نو ته به تاسو اته الحمدلله زه حاضر ناظر هم حاضر ما هم ناظر ما. حاضر ویلې شي موجود تا نو ته موجود او ناظر ویلې شي لیدون کیتا نو لیدون کې نو دا خو د رب العالمین صفت ته او دا صفت تا انسان لور کو چې دا هم حاضر دی او هم ناظر دی. خو یار دا صفت دل الله ور کړی دی، دا ته رب العالمین عطا کړی دی. رب العالمین دل قوت ور کړی دی چې دا شی پیدا وویني. رب العالمین دل طاقت ور کړی دی چې یوزي ته ورشي او هغه ځای کې حاضر شي. هم حاضر دی او هم ناظر دی. په دې باندې ان شاء الله یو جمعه بیان کو او تفصیلی بیان به کو چې دا حاضر او ناظر صفت د رسول الله مبارک رب العالمین ور کړی دی. او رب العالمین چې چاله یو صفت ورکی بیا په هغه کې شرک نشته دی، بدعت پکې نشته. نو دغه د رسول الله مبارک د نظر هغه کمال چې موجود دی په دنیا کې او آخرت ور تخکاری او هغه حوض کوثر ور تخکاری. په الله باندې قسم خوري چې ما ته هغه اوسم خکاری او زیوینم. بل حدیث مبارک هغه هم د بخاری شریف حدیث ته حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د مدینی منوره د غرونو نه په یو غر باندې ودرید، پاغه باندې جلوه افروز شو. صحابه کرام ورسره دي. صحابه کرام ته فرمای اے صحابه زه چې سوینم هغه تاسو تخکاری. صحابه کرام ورته غرض کوي یا رسول الله سچ تاسو ویني هغه مونږ ته نخکاری. حضور پاک مبارک میں ورته او فرمایل زستاسو پکورونو باندې فتنه داسی وینم لکه څنګه چې باران را شروع او باران را ساسي وې دغه شانتی فتنی وینم چې ستاسو په دې کورونو باندې را وریږي د باران په شانتی. دا د حضور پاک مبارک د نظر مبارک هغه کمال دی چې ما او تا تنخکاری او رب العالمین دغه طاقت حضور پاک مبارک لور کړي. غایب دی او په غایب شذونو باندې الله عالم دی او دغه صفت محمد رسول الله مبارک لهم ورک. ول صحابه کرام په ټول اولیاء ټول غوثان د زمانیو، لیکن دغه علم ول رب العالمین نه دی ور کړي چې سم محمد رسول الله مبارک ویني هغه صحابه نه ویني. وې دا زما دغه نظر کمال دی. رب العالمین دا کمال مال را کړی دی، دا صفت مال را کړی دی چې تاسو یې نه وینئ او زی وینم. دا خو د بخاری شریف حدیث. او بیا دا خبره چې حضور پاک مبارک ته د دیوال نشاته سنخکاری، دا خو د حضور پاک مبارک پشان کې لویه ګستاخی او بے ادبی ده. رب العالمین دې موږ د هر ولی الله، د هر نبی الله او د هر د شعائر الله د ګستاخی او د بے ادبی نه وساتي. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ په خصائص کبرا شریف کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک و روایت را نقل کئی. دے ملک شام توراغه اول تبی تجارت کو او دا په هغه وخت کې چې کله حضور پاک مبارک دا
یا د نبوت اعلان نه دی فرمایلی. کله چې د ملک شام ته ورغی الته خوب ویني او الته کې یو راهب دی د یهودیانو عالم، هغه ته ورځي او هغه ته هغه خوب بیانوي. نو هغه د یهودیانو هغه عالم ورته وایي راهب وی ته د کوم ځای نه راغلی؟ وی زه خو د عربو نه راغلی یم. وی د کومې قبیلې سره تعلق ساتې؟ وی د قریشو سره تعلق ساتم. وی کار څه کې؟ وی د تجارت په دې معاملې کې سم راځم. وی دا کار کوم تجارت کوم. وی نامه مې ابو بکر ده. هغه چې کله ورته خوب بیان کو هغه راهب ورته وایي د یهودیانو عالم وی نږدې ده چې نبی آخر زمان محمد رسول الله مبارک به د نبوت اعلان کوي او په هغه باندې به ته ایمان راوړې او ته به د هغه خلیفه او د هغه مرګره به د مبارک د ځان سره د راز پټ وساتل. چې کله مکه مکرمه ته واپس راغې حضور پاک مبارک په دغه وخت کې د نبوت اعلان کړی دی، دعوی کړی ده. ابو بکر صاحب ته وایي وی په ما باندې ایمان راوړه، زما د رسالت تصدیق وکا. ابو بکر صاحب ورته وایي وی تاسو چې د نبوت دعوه کوئ نو په دې باندې څه دلیل لري؟ ځکه هر انسان دعوه د یو شیز کوي، نو چې دعوه وکړي نو به دلیل هم لري. صرف دعوه خو نه دی چې یو دعوه وکړي او به په در سره دلیل نی. حضور پاک مبارک ته فرمایي وی تاسو سره په دې باندې څه دلیل دی چې ته نبی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي وی زما د رسالت د نبوت دا دلیل دی چې په ملک شام کې تا کوم خوب لیدو او بیا هغه راهب لاړې هغه ته د بیان کو، هغه درته د هغه مقصد بیان کو چې دغه شانته به نبی آخر زمان په مکه مکرمه کې د نبوت دعوه کوي او بیا به په ایمان راوړي. دا زما د نبوت دلیل دی. ګوره دا د رسول الله مبارک هغه علم رب کائنات ور کړو، د رسول الله مبارک د سترگو د نظر هغه کمال چې ملک شام ورته د مکه مکرمه نخکاری، ابو بکر صاحب ورته د مکه مکرمه نخکاری چې ورځي او راهب سره کوم خبرې کوي. د دې ټولو علم رب العالمین محمد رسول الله مبارک لورک. چې کله دا خبره واوري د ابو بکر صاحب اوویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله، گواہی ورکاو ایمان راوړو او رسول الله مبارک تکلک ورغاړې وته او رسول الله مبارک پتندی مبارک باندې خپل کړو. حضور پاک مبارک فرمای وېزه د ابو بکر صاحب نه ډیر خوشاله ما چې کله د زما د رسالت تصدیق کو په ما باندې ایمان راوړ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی وی یو شپه رسول الله مبارک ورسره دی د سوارلسم سپوږمۍ ده او په اسمان باندې د ستوري خزلیږي خ چمک وای. وی ما ورته عرض کړه الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکا دومره نیکې نه بم د یو چاوي په دې امت کې چې دا څومره د اسمان استوري دي. وی رسول الله مبارک راته او فرمایل چې آو دومره نیکې نه هم زما په دې امت کې د یو امتی دي چې هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دي. دومره نیکې نه دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دي. دا مبارک ادا سے خفش وا چې کینه ما بوي چې زما ابا جان بو یاد کی، صدیق اکبر سے بو یاد کی. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته فرمایل خفکیګه ما عائشہ مخفکیگا ستا د پلار هغه یونی کی هغه ته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دا ټول نیکې نه ور رسی کوم نیکی چې ما سره پغاری سور کی کړي دا او دریش په ما سره پغاری سور کی تیری کړي دي. وې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دا ټول نیکې نه راجم کا دغه یو نیکی ته د ابو بکر صاحب هغه ته نه رسی. دا د حضور پاک مبارک هغه علم، دا د حضور پاک مبارک د نظر مبارک هغه کمال چې د هغه وزن ورته هم ښکاری او دام ورته ښکاری چې زما د امتی په عملنامه کې دون نه کې نه لیکلي. د امتی په عملنامه باندې هم حضور پاک مبارک خبر دی. ته چا پوي کړي نه دا سه باروبار روانه احادیث مبارکه دی پریخي دی اجماع امت ته پریخي دی او د اکابرینو پس روانه ورشا اکابرینو پس ورشا خو چې هغه هم د امت اجماع سره یو ځای خوشي وي، د احادیثو خلاف نه وي خوشي، د قران مجید د آیاتونو خلاف نه وي خوشي، اکابرینو پس ورشا.
هغه هم بیا صحیح لار ده، خو چې کله د قرآن او د سنت مطابق وي. نو دغه د حضور پاک مبارک هغه نظر چې د اسمان تمام استوري و تخکاری او د هغه علم والا رب کائنات جل جلاله ورکړي. بدایه و نهایه کې امام ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه لیکي د بدر په جهاد کې چې کله هغه قیدیان ونیول شول، نو په دغه وخت کې حضرت عباس رضی الله عنه مبارک یا ایمان نه دی راوړی. حضرت عباس سے هم را گیر شو، قیدی شو، مومنانو گیر کو صحابه. حضور مبارک او فرمایل چې د قیدیانو نه د فدیه واغستلی شي او د آزاد کړي شي. نو دا هر قیدی نه به فدیه اغستلی شوه چې چا سره به وه او هغه به پرېښودو ازادېدو به. عباس صاحب ورته وویل چې زما سره خو څه نشته دی مال حال، ما سره خو څه نشته چې زه تاسو له درکم. دا خبره چې حضور پاک مبارک ته ورسېده چې تاسو تر خدا سے بیان کړئ. حضور پاک مبارک ځان ته را وبللو چې راشي. چې کله راغی حضور پاک مبارک ورته فرمایي ولې در سره مال نشته؟ هغه مال چې کله ته جهاد لراتلی او زمونږ خلاف میدان ته راوتې، نو تاو ستا ښځې د ابو فضل مور هغې چې کوم دی هغه مال تاسو دواړو د دروازې د چوکاټ لاندې خښ کو او خپلې بیبي ته دې دا وویل که چېرته زه قتل کړی شوم مړ کړی شوم نو زما دا مال زما دې بچي له بیا ورکه چې کله دا رالوی شي. وایي ولې در سره نشته؟ هغه حیرانه شو. وایي زما دې په الله باندې قسم وي چې په دغه موقع باندې خو موږ سره ما او ښځې سره د الله نه سوا بل څوک نو، صرف الله مونږ لیدو. وایي په هغه ځای کې ته چېرته وي دا علوم دغه کشف محمد رسول الله مبارک له رب کائنات ورکړی. ته وایې د دیوال نه شاته څه نه ښکاري؟ دا خو د ده کور او په کور کې بیا کوټه، بیا په هغې کې د دروازې لاندې چوکاټ او په هغې کې بیا هغه مال خخی او حضور پاک مبارک هغه ټول ویني او د هغې بیان ورته دغه میدان کې کوي. ولې در سره نشته دی؟ بیا هغه مبارک ایمان راوړي په محمد رسول الله مبارک باندې چې بېشکه دغه علوم رب کائنات تعالی درکړي. رونو رب العالمین په مونږه ډېر احسانات کړي. رب کریم فرمای لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، بېشکه او ما په مؤمنانو باندې لوی احسان دا کړی دی چې ما په دوی کې عظیم الشان پیغمبر لیږلی دی محمد رسول الله مبارک. لولاک ما خلقت الافلاک، اے زما محبوبه کچر ته مې نه پیدا کولی اسمانونه مې به نوی پیدا کړی، کائنات مې به نوی پیدا کړی، نه مې به آدم علیه السلام پیدا کړی او نه مې به عیسی علیه السلام پیدا کړی، خو چې دا مې ته پیدا کولی نو ځکه مې دا ټول پیدا کړي. او رب العالمین بل نور احسانات مونږ سره دا کړي. روغ بدن را کړی دی، روغ جسم را کړی دی، سترګې ښې مزیدارې، مخ ښه مزیدار، جبې ډېرې قیمتي را کړي دي، جسم یې ډېر قیمتي را کړی دی. لیکن د یو احسان شکریه مونږ نه ادا کړو، بلکې دغه احسانات رب العالمین نه دی یاد کړي چې ای زما بندگانو دا احسان مې در سره کړی دی، دا احسان مې در سره کړی، اولاد مې درکړ، زوی مې درله درکړه، ښځه مې درله درکړه. دا ټول احسانات رب العالمین مونږ او تاسو سره کوي. لیکن دا ټول احسانات رب العالمین یو سیټ ته کړي دي. وی نه دا یو احسان درته نه یادوم، صرف او صرف دغه احسان درته یادوم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسول. صرف دغه احسان درته یادوم چې په تاسو باندې مې لوی احسان دا کړی دی چې محمد رسول الله مبارک مې درله درکړی. دغه لوی احسان د هغې شکریه ادا کول غواړي او د هغې شکریه ادا کول دا په عباداتو سره کیږي. نو انسان به ځان ته سوچ وکړي چې موږ د رب العالمین عبادت څنګه کوو، په کومې طریقې کوو، د سنت مطابق کوو یا د سنت خلاف کوو. موږ او تاسو له رب العالمین بچی راکړي څونه پې خوشحاله یو، ولې الله را سره احسان وکړو. رب العالمین ډېر لوی فضل وکړو، نارینه اولاد یې راکړه. په زنانه دونه څوک نه خوشحالي، خو په نارینه باندې ډېر خوشحالېږي. دوه چیلي پې حلال کړي چې د چا وسوي، ولې وایي الله زوی را کړی دی، احسان را سره کړی دی. و یار په خپل زوی باندې څونه خوشحالي کې ډزې پې وکړي چې کله پیدا شي مټایانې پې ویشي، بیا مبارکۍ ته ناست او د هغې پیسې مالي چې نه په حدیثو کې شته نو قرآن کې شته، د هغې پیسې مالي. ولې بدونا زوی مې شوی دی او خلک به اوس مبارکۍ له راځي
او چې کله لوی شي بیا ول د کوجدي غم کې هغه پکې بیله خوشحالي وي، بیا چې لږ وخت تیر شي بیا ول د واده غمو کې د هغې بیله خوشحالي وي. دا ټولې خوشحالۍ نه تا رایوځای کړي دي په دغه یو بچي باندې. او دغه بچی چې رب العالمین تعالی د چا د مخه در کړی دی په هغه ذات با برکات محمد رسول الله مبارک د هغه په ولادت باندې بیا جشن مناول او خوشحالي کول بیا بدعت دی. رب کریم جل جلاله دې مونږ او تاسو لا په صحیح معنا باندې په قرآن او په حدیث کې پوهه نصیب کړي. د بخاری شریف حدیث مبارک ته حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې تاسو دا خیال دی چې کینه زما قبله دادا یعنی صرف وړاندې دا چې مانځه ته ولاړې ما تاسو دا خیال راځي چې حضور پاک مبارک شاته سنوي. حضور پاک مبارک و ته فرمایي زما د پر رب العالمین باندې قسم وي چې تاسو رکوع او خشوع وې دا زمانه پټه نه ده او ما ته داسې ښکاري لکه څنګه چې ما ته مخامخ ښکاري. زما او ستا په شانته نه دی یار، تا ته پسې ډم څه نه ښکاري. حضور پاک مبارک رستو داسې لیدل کوي لکه څنګه چې په وړاندې لیدل کوي. دا د حضور پاک مبارک کمال دی، د حضور پاک مبارک شان دی چې رب العالمین ولا ور کړی دی. ځکه خو رب العالمین فرمایي لو احسان مې در سره دا کړی دی چې محمد رسول الله مبارک مې در لدر کړی دی. بے مثل نور او بے مثل بشر سید العرب والعجم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک. بل حدیث مبارک هغه هم د بخاری شریف حدیث ته امام مسلم رحمت الله تعالی هم راوړل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک وائی چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم مبارک د دوو قبرونو په خوا کې تیریده. وی چې کله د هغې سره راتیر شو حضور پاک مبارک او فرمایل چې په دې دوو قبرونو کې دننه عذاب دی په مردگانو باندې. او دغه عذاب داسې لویه خبره نه وه چې کینې دی ترې نه ځان نشو ساتلی، د دی په وس کې وه خو ځان یې ترنه نه ساتلو. دا یو چې ووایي ده به د تشو متیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتلو، او دا دویم چې و نو دا چغلخور و، د ستا خبره به بل لوړه د هغه خبره به بل لوړه. وی د دغه وجه نه چې دا د دی هغه دغه لاندې او قدم لاندې او په دې باندې کنټرول کولی شو لیکن بیا یې نه کولو، دغه عمل یې کولو. وی رب العالمین دوی د دغه سبب باندې دوی د عذاب ورکوي. یو شنه لخته حضور مبارک راواغسته او په منځ باندې دوه ټوکړې کا، نیمه په یو قبر باندې ولګوله او نیمه په بل قبر باندې ولګوله. وی حضور مبارک او فرمایل چې تر څو پورې دا شنه لخته په دو باندې اوچه شوي نه وي وی دا ثنا وایي او رب العالمین به دوی ته په عذاب کې سپکوالی راولي. عرض مې دا دی چې دا د حضور پاک مبارک د نظر مبارک هغه کمال دی. ته وایې هخوا څه نه ښکاري او که چا دا وګڼو نو دا حاضر او ناظر دی او حضور پاک مبارک حاضر ناظر صفت ورکړی کېږي او دا صفت د الله دی. مونږ وایو یار صفت د الله دی، بېشکه مخلوق له ورکول دا شرک دی. خو چې رب العالمین یو چاله یو صفت ورکي بیا په هغې کې د شرک څه خبره ده؟ رب العالمین هم غفور او رحیم دی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او حضور مبارک هم رؤوف الرحیم دی. اوس دغه صفت د الله دی او رب العالمین خپل پیغمبر علیه السلام مبارک لور کړی، نو په دې کې د شرک څه خبره ده؟ ناظر تم یې، حاضر تم یې، ناظر الله هم دی او حاضر الله هم دی. اوس وایه چې نه که زه دا صفت ځان لا مقرروم بیا زه مشرک یم، العیاذ بالله. نه په خبره باندې ځان پوهوئ. نو غرض او مقصد مې دا دی چې داسې عظیم پیغمبر محمد رسول الله مبارک مونږ او تاسو له رب کائنات را کړی دی چې رب العالمین ورته عظیم احسان ویلی دی. یو احسان رب العالمین مونږ تاسو ته نه دی یاد کړی دغه نعمت مې دیر کړی دی دا نعمت مې دیر، نه 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 یو یې نه دی یاد کړی، صرف دغه نعمت یاد کړی دی چې محمد رسول الله مبارک مې در کړی دی چې هم رحمت دی، هم فضل دی د رب العالمین، هم احسان دی. او دغه دواړه رب العالمین به په یو آیت کریمه مبارکه کې ذکر کوي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ای زما محبوب علیک الصلاۃ والسلام مبارکه د امت ته او فرمایا چې د رب العالمین فضل او د هغه په دغه رحمت باندې دوی له پکار دي چې خوشحالي وکړي. نو کم کسان چې وایي چې حضور مبارک رحمت ته د الله فضل دی د الله احسان دی، نو هغه د مونږ عقیده ده او مونږ په حضور پاک مبارک باندې خوشحالي کوو.
ځکه فلیفرحوا په فرمان دی د رب العالمین، امر کړی دی چې خوشحالي پې کوئ. او کم خلک چې خوشحالي نه کوي نو زمونږ په خیال د هغوی عقیده به دا وي چې دی حضور مبارک رحمت نه ګڼي، حضور مبارک فضل نه ګڼي، او حضور مبارک د الله احسان نه ګڼي. کو څوک دا وایي چې آو حضور مبارک د الله رحمت دی، د الله فضل دی، د الله احسان دی، بس رب کریم فرمای فلیفرحوا، خوشحالي پې کوئ. نو دغه خوشحالي ان شاء الله تعالی په دغه را روان اتوار باندې سبا نه بل سبا د اتوار په شپه باندې په دې جامع مسجد کې چې د دې خپل نامه جامع مسجد جیلانی ده او مشهور هغه په مسجد امیر نواز ده، په دې جمعات کې به ان شاء الله تعالی د اتوار په شپه باندې را روان جشن عید میلاد النبی هغه به پکې مناویږي. او څومره خلک چې دلته کې حاضر یې دا ټول به په اتفاق سره راځي به کنه ان شاء الله ټول به راځي. او کم خلک چې د دې محلي دي هغه به هم جانی تعاون کوي، هم به مالی تعاون کوي. دا کم خلک چې راځي دا به زمونږ ملمانی، نو مونږ به د دو قدر کو، د دو به عزت کو. او بلکې دا د رب العالمین ملمانه دي، ولی رب العالمین په 40 غنټو کې، په هر غنټې کې، په هر منټ کې، په هر سکند کې په سردار دو جهان مبارک باندې درود وای. تمام مخلوق د چا ذکر کوي؟ د الله ذکر کوي. او آسمانی مخلوق چې الله او داغه فرشتي دي هغه د محمد رسول الله ذکر کوي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بشک الله او داغه ملائکی پر رسول الله مبارک باندې درود وای. نو چې درود په الله 40 غنټې وای نو تا په دې کال کې یو شپه خوشحالي، نو رب العالمین خو په تمام عمر د شورونه تر اخره پورې چې نه ابتدا معلومه ده نه انتها معلومه ده، رب العالمین په خوشحالي کوي سره د فرښتو. او کومنګ یو شپه میلاد مناو کو، د هغې جشن مو کو، بیا مونږه بدعتیان شو. بیا په خپل زوی باندې هم خوشحالي مکوه، په خپل زوی باندې بیا ګډان مال علاوه، په خپل زوی باندې بیا مټای مو ویشه، ولی دا خو خوشحالي کول دي چې په محمد رسول الله مبارک باندې نه کې. نو دغه زوی خو تعالی د چا د مخ رب العالمین در کړی، نو د هغه مخ مبارک ان شاء الله تعالی ولادت با سعادت دغه په خوشحالي کې وو. د اتوار په شپې باندې په دې جامع مسجد کې به هغه میلاد شریف مناویږي. تاسو ټول ته زموږ د طرف نه دعوت ته چې په دې کې حاضر شئ، ځان سره خپل مرګري یاران دوستان هم ځان سره راولئ. او اکرام الله کریمی سے برازی هغه تقریر کوي ان شاء الله. دون اوغت پروګرام بنی ماسختن اذان پسې بدري یا سلور نه ته ویلې شي او هغه پسې به سمدستی تقریر وي 9:09 ملا به ان شاء الله تعالی پروګرام خلاصيږي. کومه خورده چې وي هغه به خو خوړلې شي او بس بیا به خپل کورونو ته ځي. یو ورځ عمر فاروق رحمه مبارک دور خلافت کې د شپې ګرځي او ګوري یو کور کې چراغ بل دی ډیوه، هغه ته چې ورنږدې شو چې په دې کور کې دا ډیوه ولې بلی. یو بوډۍ ښځه د بوډۍ او د محمد رسول الله مبارک په جدایۍ کې اشعار وایي. هغه اشعار چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک واورید، بے اختیار د سترګو نه اوښکې روانې شوې. د محمد رسول الله مبارک یاد ورته رایاد شو او ډیر زیات یې وجړل. کله چې هغه بوډۍ کور له ورغې دروازه ورته وټکوله، وې څوک؟ وې عمر فاروق ته. وې په دا ټیم زما دروازې سره عمر څه کار دی چې دلته راغلی دی د نیمې شپې؟ وې پتا دی الله رحم وکړي دروازه کولاو که تا ته به څه تکلیف نه میلاوي. کله چې هغه بوډۍ ور کولاو که ورننوته، وې کوم اشعار چې تا اوس وویل هغه اشعار بیا ووایه. هغه اشعار ورته بوډۍ بیا وویل او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته وفرمایل چې په دې با سعادت محفل کې ما هم ځان سره شریک. ګوره بوډۍ د پیغمبر علیه السلام مبارک په جدایۍ کې اشعار وای، مونږ تاسو ورته نعت وایو. نعت شریف د پیغمبر علیه السلام مبارک په جدایۍ کې وی. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ورته وای امام پکې ځان سره شریک کا چې رب العالمین ما او تا د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای په محشر کې ودرئ. نو دا خدا صحابه کرام سنت ته کم ځای کې چې نعتونه ویلې شي هغه ځای ته په صحابه کرام تلل او صحابه کرام په خپل نعتونه لیکل. تقریر وکړي رب العالمین دې په دې خبرو باندې مونږ لا د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اول مال او به تاسو لا او ان شاء الله تعالی نور کله بمونږه دې مسجد د پاره چاندا غونډولا او په دې ورځ باندې مونږ د مسجد د پاره چاندا نه غونډو. میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک په باره کې چاندا غونډو او د چا چې سوس کیږي
دا د خیرات کار دی. د پیغمبر علیه السلام مبارک ته خپل مال وقف کول دي، خپل جان وقف کول دي. نو خپل مالونه بم لګو او خپل جانونه بم استعمالو. نو د وس مطابق خپل چاندا واچوي چې پاغه باندې مونږ د علماء کرامو هغه څه شي چې وی چې هغه پاغه کې سره تاسو بم په ثواب کې شامل یې. وما علينا الا البلاغ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.